دلای غوینې دلای دا ماما مې دلای یار زنده ورخه سوګاړي ورخه کې تا کوم کار کړي والله کې چاپلار کړي وکیل صاحب دې یار کہتا ہوں جو مطلب زمانہ پیدا شي کنه اور په خدای باندې نگار کول گزار کیږي یو کار کوه دا یو په خبرو چې نه کیږي څوک نه کار اخلي پارلمان کې بوتل نم چې نه جوړیږي تاسو ځوانان شي بس ان شاء الله خو تاسو چل دغه یو زو خدای را کړی دا یو زوی ټول دې عادتونه پکې دي هغه هم کله ویلې شامو ګول کریم کله ویلې شابتو کریم کله ویلې غونچا ګول کریم اوس دیم کله ورور جان روانه لو پرانو سره ګرځي لو چکانو سره ګرځي تمام ورځ د شپې مشوره په تاسو زو چې کوم سپینګره کوي قسم په خدا کې مخلق کې دا څوک دا ودا تا خدای ورته پر دې کوته څنګه راغله زم شریف الله و بلاره شریف الله نه خدا چې موږ د خپل چې څنګه کړل دا لمنځه شو لا دا کرکټ لباس اوس غوندو کرکټ لباس دا کرکټ هم شروع کړو چې کانه لو پرانه خو دا کار دا کرکټ هم شروع کړي دا به کرکټ نه پیژنې نه کرکټ څه شي زویا کرکټ ما ته وایي کنه یار بلاره په دې وخت کې کرکټ هم نه پیژنې زه څه پیژنم کرکټ ور بلاره یو بیټسمن یو بالر یو کیپری او دا نور په میدان کې ولاړی او دا بالر ورته بال کې ودا بیټسمن وਹੀ نو خان دی ولی یاره وای دا شیخ مونږ کړای کنه په خوا سره اځه ته ودی باندې وکړ دې سمو دراوله کنه او ډایرکټ پیرانه چپا کړلا اوس کې په بار باندې خود نه ولې په چی باندې خدا راته وای کنه چې دا نور څه ټل پکې ولې ستو په کرکټ کې دا پر راته شل کې دا چکیان پرې خو دې ته په کرکټ ورته شروع کړه دا اور خپل مخکې ولې مرګره سره نه پرې خو دې لمه ته چکی کې ته چرسي او ته فلانه اصل نمونه در باندې کې خودل اوس غواړم چې ملي ټیم ته لاړ شم ملي ټیم څنګه ملي څنګه کال کې دومره ډیر پراته دي په ښا یو ټیم کې به خدای سره تخته کما هغه ټیمان نه یادوم درته ها غواړم چې په نړیوالو میدانونو کې لوبه وکما میدانونو دا هغه نور څه کې پسې هغه ستوره کړه کریم صادق او شهزاد محمدي او دا نور څه ستوره کړه ته ماته وای چې څنګه چې لوب نه ګوري او موږ چې چیرته پیتاوي ته کینو پر دغه بد کوم موږ به چیرته کینو زه به درته وخه چرته وخه موبایل کې به درته وخه ما اواړه وکړه دا وګوره بلاره پیدا کړی دی ها ته دا وګوره صادق دا کړه شهزاد مو سره دی وکنه دا وګوره ولې ځاله ولې دا تورې کو دې ټول دا زمبابوے والا دی وکنه ها و دا چې څنګه شروع کړي لوبه مو ګټلو غره دا وګوره اته خو دا چې وایي کنه د افغانان دي څوک دي خو ما غنه سلامونه نه صدا ولې دا افغانان دي په خارج کې اوسېږي خارج کې تو د فرهنګ یې کړی لکه څه بچا اے دمه کوه خو زدا کېدا دلته زامن مې چوکټو دلته ولا خوشالي نه زړه میدان کې خلکو ګټي شو یو دلته ولې دا ډز نه اوري ولې دا ډز شي دا لوبي سمون کله وګړي دوی ډز کوي وای دا ډز نه سکیږي وای دا موږ لوبي کوي و کنه سوای یار بچا کته چیرته ملي ټیم ته لاړې کنه دا چې خپل څه دومره ډز درته کوم دومره ډز سیار به ساده ډز مکو هم د څه خوشالي ول مانځه او دوه رکعات مونږ هم د څه خوشالي ول مانځه افرین یار بچا نه پوهېږم چې څه شی خورې ما نه خو خبره دې ډېره ښه وکړه موږ پیدا هم په ډز مړ هم په ډز د شپې هم ډز او د ورځې هم ډز خو پلاره دا پوښتنه دې ونه کړه زه به څنګه ملي ټیم ته دا اوس ګورې د سوال سنۍ خبرې رانه خوازي دا راته خو هغه کرکټ نه تېرېږه بچیا نه تېرېږه چې پلار یې شل کړي نه زوی ولا که شل کړي کرکټ بورډ ته چې ځې بیا کرکټ ته ځې واسطې پیسې هغه نه کنه پلاره خبر نه یې ګوره مخکې ما په پېښور میدانونو کې لوبه کوله په ټاګونو کې مې لوبه کوله په لوړو کې مې کوله اوس خبر نه یې ته نه ولا نه خبر ګلبهار کرکټ اکاډمي جوړه شوه په ننګرهار کې نه مړه وکنه واچو پنجا دیر شته لدې لارې به زه ملي ټیم ته ځان رسې وکنه خو دلته راسه ملي ټیم ته خو ځې خو ګوره چې سوی کرکټ بچی په خپله وړتیا پسې یو دا درکړم په خپله وړتیا پسې نه به چا پسې زنګونه وخې نه به واسطو پسې ګرځې نه به ښه پسې ګرځې
دا کرکټ کې سیاسي مسایل دي کړي دي کې هم کوته نو په خپل وخت په دې موټو باندې بځي دا د ما زوی کنه چې دا ما ته دې کاني په پیسو روزه نه کنه ته به پرختیا کرکټ کې ځان ثابتې او دا د کرکټ بورډ ولوم ته اوس ماشاءالله خلک راکړي دا به تاره پیدا کوي هر ځای نه دا ګلابار چې نه کار ګلبهار اکاډمي نه پتا په څه کابل ناراضي تا په ویني دایکا او بچا کرکټ نشه کوي کېږي خدای دې سیو کته ها که څه چې ته اوټ کړم نو بیا ته ملي ټیم درته څه کوي خواري ماري مته ډېر چې بل ځوان راشي تا بځای دا کدا پندوس کته ولا سو باندې ماتره اچھا وتا خدای خیر کا وار څنګه وکړه